د لویه بخښونکي څښتن تعالی په نامه درنو هیوادوال د معرف تلویزیون قدرمنو لیدونکو د سواد زده کړې ګران زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې تاسو به ټول روغ جوړ اوسئ. خوشحاله یم چې د لیک لوست زده کړې په خپرونه کې یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې یم. هیله مې له تاسو ټولو څخه دا ده چې ما یوازې په دې خپرونه کې پرېنږدئ د خپرونې تر پای شیبو پورې له ما سره ملتیا وکړئ. ګران زده کوونکو د ښې زده کړې لپاره چې تاسو وکولی شئ ښه زده کړه وکړئ نو ښه به دا وي چې د خپلو تلویزیونونو تر څنګ کښېنئ. کتاب، قلم، کتابچه او هغه څه چې د لیک لوست زده کړې لپاره ضروري وي هغه له ځان سره ولرئ. مخکې له دې چې لاړ شو د نن ورځې نوی لوست تاسو ته در وپېژنو یا نوی پوسټر تاسو ته در وپېژنو چې نن به په خپرونه کې کوم پوسټر تاسو ته در پېژندل کېږي نو ښه به دا وي چې په تېر پوسټر باندې موږ او تاسو یوه لنډه کتنه وکړو. هغه څه چې موږ په تېر پوسټر کې لوستي ول هغه یو ځل بیا ستاسو او زموږ ذهن ته راشي. لاړ به شو تېر پوسټر ته او په تېر پوسټر باندې به یوه لنډه کتنه وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. دوهم پوسټر ته لنډه کتنه. ګران زده کوونکو تاسو به راته ووایي چې په تېر پوسټر کې چې د کتاب دویم پوسټر و دوه برخې یې لرلې چې لومړۍ برخه یې د انځورونو برخه وه او دویمه برخه یې د لیکنې برخه وه. تاسو په دې پوسټر کې څه ولوستل او دغه انځورونه چې تاسو وینئ دا د کوم خوا نه کوم خوا ته لوستل کېدل او د دې ترڅنګ په دې کې چې ضروري خبره وه هغه کومه خبره وه؟ بله ډېر ښه. دا هغه انځورونه ول چې تاسو ته دانه دانه تشریح شو، تاسو ته معلومات در وړاندې شو چې دا انځورونه موږ د ښي خوا نه لوستل چپ خوا ته او د پورته خوا نه مو لوستل لاندې خوا ته راتلو. او د دې ترڅنګ ګران زده کوونکو بل موږ څه شی کوو؟ بلې بل کار چې موږ کولو د کلمې په اخرني غږ باندې موږ ټینګار کولو. یعنې د کلمې په اخرني غږ باندې موږ یو څه فشار راوړلو. مثلا یو دوه کلمې به تاسو راته ووایئ چې څرنګه موږ کولی شو چې د کلمې په اخرني غږ باندې تاسو ټینګار کولو. یو دوه کلمې راته ووایئ لکه څه شی؟ بلې لکه قرآن، جماعت، لمونځ. بلې ډېر ښه. یوه کلمه بله مو ووایئ قلم او داسې نور. دا هغه د پوسټر برخه وله چې د انځورونو برخه وله. په دې کې موږ انځورونه د ښي خوا نه لوستل چپ خوا ته، د پورته خوا نه راتلو لاندې برخې ته، د کلمې په اخرني غږ باندې موږ او تاسو ټینګار کولو. د پوسټر لومړۍ برخه وه. د پوسټر دویمه برخه کومه برخه وه؟ بله ډېر ښه. د پوسټر دویمه برخه چې وله هغه د لیکنې برخه وله. په دې کې چې موږ لومړی کار کولو څه شی کوو؟ بله یو سیده مستقیم خط هم ایستو، د ښي خوا نه راتلو چپ لاس ته او په دې باندې ځینې خطونه موږ رسمول. دغه خطونه چې ول دې په ځانګړي ډول کومه خاصه معنا نه لرله، یوازې سمبول او د لاس حرکتونه او د قلم حرکتونه ول. په دې هیله چې دغه خطونه به تاسو هم په خپلو کتابچو کې څو ځلې رسم کړي وي او لیکلي به وي. د دې په لیکلو کې هیله ده چې تاسو به کومه ستونزه ونه لرئ. ګران زده کوونکو که تاسو چېرته د کتاب په دویم پوسټر کې کومه ستونزه نه لرئ نو لاړ به شو د کتاب دریم پوسټر به تاسو ته در وپېژنو. بلې ډېر ښه. ځو د کتاب دریم پوسټر ته. د دریم پوسټر پېژندنه زموږ او ستاسو د نن ورځې د خپرونې موضوع همدا د کتاب دریم پوسټر پېژندنه ده. دې پوسټر ته تاسو ښه پام وکړئ. دلته هم په دې پوسټر کې دا پوسټر دوه برخې لري. لومړۍ برخه چې ده هغه د تېرو پوسټرو په څېر د انځورونو برخه ده او دویمه برخه چې ده هغه د لیکنې برخه ده. په دې پوسټر کې بیا هم د دوهم پوسټر په څېر انځورونه د ښي خوا نه لولو چپ خوا ته او د پورته خوا نه یې لولو لاندې خوا ته. او دې کې چې یو بل څه موږ کوو هغه دا دی چې کلمې په برخو یا په ټوټو باندې ویشو. د دې لپاره چې موږ یوه کلمه زر وپېژنو، کلمه تر ډېره پورې د موږ ذهن کې پاتې شي او کلمه د موږ زر هیره نه شي نو موږ کلمې په برخو باندې ویشو. لومړی انځورونه تاسو ته در پېژنم، معلومات پکې درکوم، بیا وروسته له هغې کلمې په برخو باندې ویشو. راځو لومړی انځور ته. لومړی انځور به تاسو راته ووایي چې دا انځور خو تاسو پېژنئ، د څه شي په نوم سره یادیږي؟ بلې لومړی انځور چې دی دا د چرګ انځور دی.
چرګ د اهلي حیواناتو له ډلې څخه ګڼل کیږي، په زیاتره کورونو کې موجود دي. غوښه یې حلاله ده، موږ کولی شو د دې د غوښې نه په ورځني ژوند کې کار واخلو. ورپسې انځور د څه شي انځور دی؟ بله ډېر ښه. دویم انځور چې دی هغه د دوبي انځور دی چې دوبی یو د کال د موسمونو څخه ګڼل کیږي، یعنی د کال دویم موسم دی. په دوبي کې هوا ګرمه وي، ګڼ شمېر میوې پکې پخیږي لکه انار، شفتالو، زردالو، انګور، مڼې او داسې نور. راځو دریم انځور ته. دریم انځور د څه په نوم سره یادیږي؟ بله ډېر ښه. دریم انځور چې دی د هګۍ په نوم سره یادیږي. هګۍ چې دی د خوراکي توکو څخه ګڼل کیږي. د هګۍ خوړل چې دی بدن ته ګټه رسوي، بدن په پیاوړی کیږي. نو موږ باید تل کوښښ وکړو ماشومانو ته هګۍ ورکړو تر څو د هغوی بدن ښه وده وکړي. بله ورپسې انځور د څه شي انځور دی؟ بله د بادام په نوم سره یادیږي. بادام تاسو پیژنئ؟ بادام د وچو میوو له ډلې څخه ګڼل کیږي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې موجود دي او د افغانستان د وارداتو څخه ګڼل کیږي. د بادام خوړل چې د بدن ته ګټه رسوي، په تیره د مغز په پیاوړتیا کې مهم رول لري. ورپسې انځور کوم انځور دی د څه په نوم سره یادیږي؟ بله ورپسې انځور چې دی د نارنج په نوم سره یادیږي. نارنج تاسو په نظر په کوم ولایت کې زیات پیدا کیږي؟ بله ډېر ښه. د افغانستان په زیاتره ولایتو کې موجود دي، خو د ننګرهار ولایت کې ډېر زیات پیدا کیږي. د ننګرهار ولایت د نارنج په لرلو سره ځانګړی شهرت لري. په نارنج کې په زیاته کچه ویټامین سي موجود ده. د ځینو ناروغیو لپاره د دې نه کار اخیستل کیږي لکه د ستوني درد، زکام او داسې نور. ورپسې انځور د څه شي انځور دی؟ دا به تاسو راته ووایئ. بله ډېر ښه. ورپسې انځور چې دی د نداف په نوم سره یادیږي. نداف هغه کس دی چې د څه شی کوي؟ بله دی مالوچ ټکوي. مالوچ ټکوي او د زیاتره خلکو کار یې اسانه کړی دی. نداف د همدغه د خپل کسب لارې کولی شي چې ځان ته حلاله روزي پیدا کړي. راځو لاندې برخې ته. لاندې برخې انځورونه هم لولو. دا انځور چې تاسو وینئ د څه په نوم سره یادیږي؟ بله د کټ په نوم سره یادیږي. کټ په ځینو کورونو کې، دیرو کې، حجرو کې موجود دی او کټ چې دی دا د استراحت کولو لپاره یوه مهمه وسیله ده. ورپسې انځور. بله ورپسې انځور چې دی د ډنډ په نوم سره یادیږي. ډنډ چې دی د اوبو د ذخیره کولو لپاره مهم ځای دی. د اوبو د نشتون په صورت کې موږ کولی شو د همدې ډنډ د اوبو څخه په ورځني ژوند کې د دې نه کار واخلو. راځو ورپسې وروستي انځور ته د څه په نوم سره یادیږي؟ بله د کباب په نوم سره یادیږي. کباب د خوندورو بله د کباب په نوم سره یادیږي. کباب د خوندورو خوراکي توکو څخه ګڼل کیږي. د حلالو څارویو له غوښې څخه موږ کولی شو چې کباب لاسته راوړو. بله راځو اخرنۍ برخې ته چې لومړی انځور د څه په نوم سره یادیږي؟ بله د مرچ په نوم سره یادیږي. مرچ د ترکاریو له ډلې څخه ګڼل کیږي. بیلابیل رنګونه لري. په مرچ کې هم په زیاته کچه ویټامین سي موجود دی. که چیرته په خوړو کې د مرچ نه موږ کار واخلو نو طبیعي خبره ده چې خواړه به خوندور شي. ورپسې انځور د څه په نوم سره یادیږي؟ بله ورپسې انځور چې دی دا د زرک په نوم سره یادیږي. زرک د الوتونکو د مرغانو له ډلې څخه ګڼل کیږي او ښکلې څیره لري، ښکلی غږ لري. غوښه یې هم حلاله ده. کولی شو چې د دې د غوښې نه موږ کار واخلو. راځو د دې پوسټر وروستني انځور ته چې وروستنی انځور به تاسو راته ووایئ چې د څه انځور دی او د څه په نوم سره یادیږي. بله ډېر ښه. وروستنی انځور چې دی د صندوق په نوم سره یادیږي. صندوق د قدیمي اجناسو له ډلې څخه ګڼل کیږي او په زیاتره کورونو کې موجود دی او زیاتره خلک کولی شي چې په صندوق کې د کور اسباب ځای پر ځای کړي. ګرانو زده کوونکو دا د پوسټر لومړۍ برخه وه چې په دې برخه کې تاسو ته انځورونه در وپېژندل شول او دا انځورونه موږ د ښي خوا نه لوستل چپ خواته، د پورته خوا نه مو لوستل لاندې خواته. او د دې ترڅنګ چې موږ انځورونه د ښي خوا نه لوستل چپ خواته، نو دلته چې یو بل کار چې موږ کوو هغه دا دی چې کلمې په برخو باندې ویشو.
د دې لپاره چې کلمې د موږ او تاسو ذهن کې تر ډیره پاتې شي، کلمې د موږ او تاسو زر هېرې نه شي، نو کلمې په برخو باندې ویشو. د کلمو د برخو ویشلو لپاره لومړی موږ د خپلو لاسونو نه کار اخلو، هم د ښي لاس نه هم د چپ لاس نه. دواړه لاسونه خپلې مخې ته نیسو او کلمې په برخو باندې ویشو. لومړی د ښي لاس نه کار اخلو او بیا د چپ لاس نه. په هر ځل چې زموږ لاس د پورته خوا نه لاندې برخې ته راځي، کلمه په همغو برخو باندې ویشل شوې ده. که چېرته یو ځل د موږ لاس د پورته خوا نه لاندې برخې ته راغی، کلمه یوه برخه لري. که چېرته دوه ځلې د موږ لاس د پورته خوا نه لاندې برخې ته راغی، کلمه دوه برخې لري. که چېرته درې ځلې، کلمه درې برخې لري. په هماغه ځل چې د موږ لاس د پورته خوا نه لاندې برخې ته راځي، کلمې په همغو برخو باندې ویشل کیږي. نو تاسو هم کولی شئ چې خپل لاسونه خپلې مخې ته ونیسئ. لومړی د ښي لاس نه شروع کوو او بیا د چپ لاس نه. زه لومړی انځور ګورو چې لومړی انځور د څه شي انځور و؟ بله، لومړی انځور چې و د چرګ انځور. د چرګ انځور به اوس موږ په برخو باندې وویشو. څو برخې لري یا څو ټوټې لري؟ راځو د چرګ برخه خپلو لاسونو نه کار اخلو. د چرګ برخه، د چرګ کلمه که چېرته زه په برخو وویشم، چرګ څو برخې لري؟ بله، چرګ کلمه چې ده یوه برخه لري. چرګ ځکه یوه برخه لري چې د ما لاس یو ځل د پورته خوا نه لاندې راغی، چرګ. ورپسې دویمه کلمه چې وه، هغه کومه کلمه وه؟ بله، د دوبي کلمه وه. د دوبي کلمه هم په همدې ډول سره په برخو باندې ویشو. خپل لاسونه خپلې مخې ته نیسو. دوبی څو برخې لري؟ دوبی بله، د دوبي کلمه دوه برخې لري، ځکه چې د موږ لاس دوه ځلې د پورته خوا نه راغی لاندې ته. دوبی. راځو دریم انځور ته، چې دریم انځور د کوم انځور و؟ بله، د هګۍ په نوم سره یادېدو. هګۍ تاسو په برخو باندې وویشئ چې څو برخې لري؟ هګۍ بله دوه برخې لري. هګۍ ځکه چې دوه ځلې د موږ لاس د پورته خوا نه لاندې خوا ته راغی. هګۍ. نو هګۍ دوه برخې لري یا دوه ټوټې لري. ورپسې انځور چې دی هغه د بادام په نوم سره یادېږي. بادام څو برخې لري؟ تاسو یې د لاسو په وسیله سره دا په برخو باندې وویشئ. بله، بادام هم دوه برخې لري. بادام ځکه چې دوه ځلې د موږ لاسونه د پورته خوا نه لاندې خوا ته راغی. بادام. راځو نارنج ته. نارنج کلمه ده چې نارنج څو برخې لري؟ نارنج څو برخې لري؟ بله، دوه برخې. نارنج ځکه چې دوه ځلې د موږ لاس پورته شو. راځو د نداف کلمې ته. د نداف کلمه تاسو وګورئ چې د نداف کلمه څو برخې لري؟ بله، ډېر ښه. د نداف کلمه چې ده دا هم دوه برخې لري. نداف. راځو ورپسې لاندې انځور ته چې د کټ کلمه ده. د کټ کلمه تاسو په برخو باندې وویشئ چې څو برخې لري؟ بله، کټ څو برخې لري؟ بله، یوه برخه لري. ځکه یوه برخه لري چې یو ځل د موږ لاس د پورته خوا نه لاندې خوا ته راغی. ورپسې کلمه چې ده هغه د ډنډ کلمه ده. د ډنډ کلمه څو برخې لري؟ بله، ډنډ یوه برخه لري. ورپسې کلمه چې ده د کباب په نوم سره یادېږي. د کباب کلمه تاسو په برخو باندې وویشئ. تاسو راته ووایئ چې څو برخې لري؟ بله، د کباب کلمه چې ده دوه برخې لري. کباب دوه برخې ځکه لري چې دوه ځلې د موږ لاس پورته شو. راځو ورپسې انځور ته چې د مرچ په نوم سره یادېدو. مرچ تاسو په برخو باندې وویشئ چې څو برخې لري؟ بله، مرچ څو برخې لري؟ یوه برخه. مرچ. ورپسې کلمه د څه شي ده؟ بله، د زرق په نوم سره یادېږي. زرق څو برخې لري؟ بله، زرق یوه برخه. زرق یا د یوې ټوټې څخه جوړه شوې، زرق. ورپسې انځور چې دی د صندوق په نوم سره یادېږي. صندوق کلمه تاسو په برخو باندې وویشئ چې څه رقم ته تاسو وویشئ؟ بله، صندوق دوه برخې لري. یوه برخه یې صندوق. ګرانو زده کوونکو، دا د کتاب دریم پوسټر و چې په دې کې موږ انځورونه د ښي خوا نه لوستل، چپ خوا ته، د پورته خوا نه ولوستل، لاندې برخې ته، او د دې ترڅنګ موږ کلمې په برخو یا په ټوټو باندې ویشلې. د کلمو د برخو یا ټوټو د ویشلو لپاره موږ د دواړو لاسونو نه کار اخیستو. لومړی د ښي لاس نه او بیا د چپ لاس نه. په هر ځل چې زموږ لاس د پورته خوا نه لاندې برخې ته راتلو، کلمه په همغې برخو باندې ویشل کېده. په دې هیله چې تاسو هم د کلمو په برخه کولو کې کومه ستونزه ونه لرئ. نو که تاسو د پوسټر په لومړۍ برخه کې کومه ستونزه نه لرئ، لاړ به شو د پوسټر دویمه برخې ته چې د پوسټر دویمه برخه کومه برخه ده.
پوستر دویمه برخه چې دا د تیرو پوسترو په څیر باندې د لیکنې برخه ده. په دې کې موږ ځینې خطونه موږ لیکو چې دغه خطونه چې دي دا په ځانګړي ډول کومه خاصه معنا نه لري، یوازې د قلم او د لاس حرکتونه دي. د دې خطونو د لیکلو لپاره لومړی کار چې کوو څه شی باید وکړو؟ بله، یو سیده مستقیم خط وباسو. د کوم خواته؟ بله، ډېر ښه، د ښي خوا نه چپ خواته سیده مستقیم خط هم ویستو او د دې د پاسه په دې ډول سره یو خط موږ لیکو. لکه څنګه چې مو ویل دا کوم نوم نه لري، خاص نوم نه لري، دا یوازې د لاس حرکتونه دي او یو سمبول دی. تیر ته وګورئ چې په دې ډول سره لیکل کیږي. بیا هم د بل خط لیکلو لپاره موږ مجبوره یو چې یو سیده مستقیم خط وباسو، د ښي خوا نه شروع کړو چپ خواته. په دې باندې هم ځینې خطونه لیکو چې په دې ډول سره چې دا هم یو سمبول دی، په ځانګړي ډول کومه خاصه معنا نه لري. دا تاسو په کتابونو کې په کمرنګه خط باندې لیکل شوی دی، کولی شئ د پنسل په وسیله سره دا روښانه کړئ. ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې دغه فعالیت تاسو ته ګټور تمام شي، ځو تختې ته او دا دوه خطونه په تختې باندې لیکو. د دې خطونو د لیکلو لپاره لومړی کار چې کوو باید څه شی وکړو؟ بله، لومړی کار چې کوو باید یو سیده خط وباسو. سیده خط د کوم خوا نه شروع کوم؟ بله، د ښي خوا نه شروع کوم چپ خواته. د دې لپاره خط لیکو. دا خط تاسو په کتابچو کې شته دی، که چېرته نه وي تاسو کولی شئ د پنسل په وسیله سره، د خط کش په وسیله سره دا په کتابچو کې په همدې ډول سره خط کشي کړئ. نو خط چې دی موږ د دې ځای نه شروع کوو، د پورته ځای نه د دې ځای نه شروع کوو، راځو سیده او مستقیم خط ته، په دې ډول سره بیرته پورته ځو، لاندې راځو، بیرته پورته ځو. دا موږ وویل چې کومه خاصه معنا نه لري، یوازې د لاس حرکتونه دي چې ستاسو لاس په حرکت باندې راشي تر څو د قلم په نیولو کې ستاسو کومه ستونزه ونه لري. بیا هم د دې ځای نه شروع کوو، راځو سیده او مستقیم خط ته، بیرته پورته ځو، بیا ښکته راځو، بیا پورته ځو. د دې ځای نه شروع کوو، راځو سیده او مستقیم خط ته، په دې ډول ځو پورته، بیرته لاندې راځو په سیده او مستقیم خط او بیرته پورته ځو. په دې ډول سره د بل خط د لیکلو لپاره لومړی کار چې موږ کوو یو سیده او مستقیم خط وباسو، د ښي خوا نه راځو چپ لاس ته. دا ځل د دې ځای نه شروع کوو، موږ ځو پورته، ګرد بیرته راځو په سیده او مستقیم خط باندې په دې ډول سره. بیا هم د دې ځای نه شروع کوو، ځو پورته، بیرته په سیده او مستقیم خط باندې راځو. چې دا هم د لاس حرکت دی، دا کومه نوم نه دی، کومه خاص معنا نه لري، یوازې د لاس او د قلم حرکتونه دي. تاسو هم کولی شئ په خپلو کتابچو کې دا څو ځلې په خپلو کتابچو کې ولیکئ تر څو د دې په لیکلو کې کومه ستونزه ونه لرئ او په راتلونکي کې چې کومه کلمه یا کومه جمله لیکئ د هغې په لیکلو کې کومه ستونزه ونه لرئ. بله، په دې ډول سره بیا هم د دې ځای نه شروع کوو، زه پورته، بیرته په سیده مستقیم خط د پاسه راځو. یو دوه نور خطونه هم پاتې دي چې هغه خطونه به هم کار کوو. هغه خطونه چې دي په دې ډول سره لیکل کیږي چې د دې خطونو د لیکلو لپاره لومړی کار چې موږ کوو یو سیده مستقیم خط وباسو، د ښي خوا نه راځو چپ لاس ته، په دې باندې په خپله سیده مستقیم خط باندې ځو، بیا هم ګرد خط د دې د پاسه وباسو، بیا هم سیده مستقیم خط په دې ډول سره. دا هم تاسو کولی شئ په خپلو کتابچو کې څو ځلې ولیکئ تر څو د دې په لیکلو کې تاسو کومه ستونزه ونه لرئ. دا خط به هم لاړ شي په تخته باندې به کار کوو تر څو د دې په لیکلو کې تاسو کومه ستونزه ونه لرئ. د دې خط د لیکلو لپاره لومړی کار چې موږ کوو بیا هم یو سیده مستقیم خط وباسو، د ښي خوا نه شروع کوو چپ لاس ته.
خپله د سیده مستقیم خط د پاسه د دې ځای نه شروع کوو، په همدغسې سیده مستقیم راځو، دلته پورته ځو په دې ډول سره، بېرته په همدې سیده مستقیم خط د پاسه ځو، بیا هم د دې ځای نه شروع کوو، په سیده مستقیم خط باندې راځو، پورته ځو او بېرته په همدې سیده مستقیم خط د پاسه. بله، د دې ځای نه شروع کوو، په سیده مستقیم خط ځو، پورته ځو، بېرته ښکته راځو، بېرته په سیده مستقیم خط باندې. تاسو هم کولی شئ ګران زده کوونکو چې دا خطونه په خپلو کتابچو کې څو ځلې ولیکئ تر څو د دې په لیکلو کې کومه ستونزه ونه لرئ. ګران زده کوونکو، د پوسټر دویمه برخه چې وه هغه د لیکنې برخه وه. په دې کې ځینې خطونه موږ ولیکل. د خطونو د لیکلو لپاره لومړی کار چې موږ کولو هغه یو سیده مستقیم خط موږ ایستو چې د ښي خوا نه موږ شروع کوله چپ خوا ته راتلو. د دې د پاسه دا خطونه موږ ایستل چې د پورته خوا نه راتلو لاندې برخې ته، بېرته پورته تلو، ښکته راتلو او پورته په دې ډول سره دا مکمل شو. دلته هم یو سیده مستقیم خط د ښي خوا نه شروع کړه چپ خوا ته، او دلته بیا هم د دې سیده مستقیم خط د دې ځای نه شروع کړه پورته تلو او ګرد خطونه موږ د دې د پاسه ویستل. وروستی خط چې ولو دا هم د لاس حرکتونه ول، د قلم حرکتونه ول چې د ښي خوا نه چپ لاس ته یو سیده مستقیم خط ویستو، په خپله سیده مستقیم خط راتلو، بېرته پورته تلو، ښکته راتلو او بېرته په سیده مستقیم خط باندې. تاسو هم کولی شئ ګران زده کوونکو چې دغه خطونه څو ځلې په خپلو کتابچو کې ولیکئ تر څو د دې په لیکلو کې تاسو کومه ستونزه ونه لرئ. ګران زده کوونکو، دا د کتاب دریم پوسټر چې تاسو ته در وپېژندل شو. د کتاب سره د بلدتیا په غرض باندې 4 پوسټرونه تاسو ته په پام کې نیول شوي ول چې په نننۍ خپرونه کې د کتاب دریم پوسټر تاسو ته در وپېژندل شو. په دې پوسټر کې چې 2 برخې لرلې. لومړۍ برخه یې د انځورونو برخه وه، دویمه برخه یې چې وه هغه د لیکنې برخه وه. په لومړۍ برخه کې موږ کوم کار وکړی؟ بله، ډېر ښه. انځورونه چې موږ لوستل د ښي خوا نه لوستل چپ خوا ته، د پورته خوا نه لوستل لاندې برخې ته، او مهم خبره چې پکې وه هغه څه شی و؟ بله، کلمې موږ په برخو یا په ټوټو باندې ویشلې. د دې لپاره چې یوه کلمه موږ په برخو یا ټوټو باندې وویشو نو موږ د څه شي نه کار اخیستو؟ بله، موږ د خپلو لاسونو نه کار اخیستو، د ښي او د چپ لاس نه. په هر ځل چې د موږ لاس د پورته خوا نه لاندې برخې ته راتلو، کلمه په هماغو برخو یا په ټوټو باندې ویشل کېده. په دې هیله چې تاسو د دې په پېژندلو کې کومه ستونزه ونه لرئ. ګران زده کوونکو، د پوسټر دویمه برخه چې وه کومه برخه وه؟ بله، د پوسټر دویمه برخه چې وه هغه د لیکنې برخه وه چې ځینې خطونه موږ د دې کې ولیکل چې دا خطونه چې ول د ځانګړې معنا نه لرله، کوم خاص نوم یې نه لرلو، یوازې د لاس او د قلم حرکتونه ول تر څو په راتلونکي کې کومه کلمه چې لیکو، جمله چې لیکو یا کوم ساده متن چې لیکو د هغې په لیکلو کې تاسو کومه ستونزه ونه لرئ. دا وه زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع. تر بلې خپرونې تاسو ټول په لویه بخښونکي څښتن ته الله سپارم. د خدای په امان.